یو پوښتنه درنه وکړم زه که جواب دې صحیح راکړه تحفه درکوم د پیسو کې غریب ته پیسې ورکوې که نه زکات خیرات غریبانو ته زکات خیرات شی ورکوې که نه دا 300 پیدا کړي کله کله لس 100 روپۍ هلته هغه ته سرکلي جام سره ناستې چې ناستې هغې ته یې ورکړو څو رکعته دی ښه جنازې لمونځ 4 رکعته دی ماسخوتن لمونځ نه وروسته د مازدیګر لمونځ وکړه صحیح ده ماسخوتن لمونځ نه هو که نه ماسخوتن لمونځ نه د وروسته د مازدیګر لمونځ وکړه او دې وخت کې ماښام اذان در باندې وکړي دا لمونځ دې کېږي که نه څه ووایم دا مخله او دا د اختر لپاره نه این پول دختن السلام علیکم ورحمت الله ورونو تاسو خبر یاستئ چې روژه هم را روانه ده ورپسې متصل اختر هم دی نو د دې بعضې مستحق غریبانان پیدا کوم زړه خواله هم ورسره کوم د پښتنې په نامه باندې ورسره ګپ لګوم مدرسو پورې دی احساس د کمتري ونه کړي یو جوړ جامې بوټ او ورسره د ګنډلو د جامو د ګنډلو پیسې دا به ورکوم ورته ګپ شپ به مو لګو خو مخکې له دې چې ویډیو وګورئ صفحه در سره خوښه ویډیو شریکه او راځئ تر پایه مو وګورئ راځئ ماشومه ستړی مه شي بچ څه حال دی ښه دی دا دې څه شی په مخه کړې هګۍ دی دا څه کوې په زوره خبرې ما سره وکړه دوه ورځې څونه پیدا کوې نه هسې تقریبا څو پیدا کوې دوه ورځې ډېرې پیسې پیدا کوې که نه د پیسو کې غریب ته پیسې ورکوې که نه زکات خیرات غریبانو ته زکات خیرات شی ورکوې که نه دا 300 پیدا کړي کله کله لس 100 روپۍ هلته هغه ته سرکلي جام سره ناستې چې ناستې هغې ته یې ورکړو د 100-200 پیدا کوي د ورځې هلته جم کې یو خیرات والا ناست دی وی هغې ته بیا زه 10-20 روپۍ د ورځې ورکوم پخې خبرې کوي دا خلقه دکې موږ تاسو ته خصوصا هغه خلکو ته چې هغې وسو توان لري ډېر لوی درس پروت دی دی د ورځې په دې ځان باندې په دې کوچني لاسو باندې 100-200 د ورځې پیدا کوي بیا وایي هلته یو کس ناست دی غریب دی هغه ته بیا وایي 10 ته زه ورکوم خیرات دی ورکوي نو موږ او تاسو څنګه ښه بچو پلار دې څه کار کوي موچي دی پلار یې موچي مکتب ته ځي څویم کې نو دا خو د مکتب دی ته خو دلته ګرځي نه اوس نه سخر کې بیا ورځو ها سخر کې ورځي ښه دی سخر کې مکتب ته ځي نه ځي تر راځه تا ته بچې یو تحفه درکړم راشه خدایا ګل وطن مو ګل کړه ته به بچی دا وخلی ښه دا بوټان خو تا نه غټ دي ته به داسې کې دا به پلار ته ورکې او ته به ځان ته دا ټوټه وورکې ګل وطن مو ګل کړه خوشبو ها وجاري یاسمین سنبل کړه جامو ګنډلو پیسې خو به لرې نو د کومه یې کوې هلته بیا هګۍ چې خرڅ کړم هګۍ چې خرڅ کړي بیا وایي د جامو ګنډلو پیسې پیدا کړي به هم زه درکړم صحیح ده مرغۍ مشال دا د جامو څه شوې ګنډلو پیسې صحیح شو ګل کړه خدایا پیسې دې نن ډېر جمع کړي که لږې پیسې کومه دي پیسې نشته چېرته دي پیسې لو چې تا سره نه یو دونه پنډ کې نو چا سره به وي والله سر وسلي دغه پیره مو سره وکړه څونه همدا سهار نه تر اوسه ډېرې 200 به 300 روپۍ ډېرې پیسې ګټې نو ونو چې روژه خو د خپله ده ها روژه کې سودا مودا شی برابره کړې که نه ولې نه چې دې اخیستي دي کور ته چې دې اخیستي بس تر اوسه 2-3 ورځې کېسې راغلی یم روژې لپاره شی دې اخیستي کور لپاره پیسې نه دي بچت کړي شی به بچت نه دی ښه کالي مالي خو دې کړې څه دې کړې بس رف مخ اخیستی ښه هغه دی تا نه زه یو پوښتنه کوم که د جواب صحیح راکړه تحفه درکوم ښایسته تحفه درکوم صحیح ده ښه ماسخوتن مانځه نه وروسته د مازدیګر لمونځ دا وکړه صحیح ده او په دې وخت کې مانځه باندې ولاړې ماښام اذان وشي دا د مازدیګر لمونځ دې کېږي که نه ماسخوتن مانځه نه وروسته نه کېږي ولې نه کېږي څنګه ماښام مونځ شو اذان وشي ښه او د مازدیګر لمونځ قضا وي ښه مازدیګر لمونځ قضا وي دا ګوره زما په سوال پوه نه شوې ماسخوتن لمونځ نه وروسته د مازدیګر لمونځ وکړه صحیح ده ماسخوتن لمونځ نه هو که نه ماسخوتن لمونځ نه د وروسته د مازدیګر لمونځ وکړه او دې وخت کې ماښام اذان در باندې وکړي دا لمونځ دې کېږي که نه څه ووایم
نه یو څه خو ووایه که نه څنګه څه نه وایه ښځه مې وایه ښځه افغانستان څو ولایته لري 22 مطمئن یې 22 من 22 خو نورې ولایتونه معلوم دغه ننګرهار او د کابل او لغمان هغه مزار او دغه ننګرهار او هغه کابل دا لغمان او مزار ښځه سمه ده دو د پاسه 22 به وي صحیح ده بس جواب دې صحیح ده تحفه کې چې درکړم نه ته ووایه زه څه غواړې ښځه زه تا ته تحفه راوړم یو درکړم دا دې تحفه صحیح شو خوشحاله شوې ګنډلو پیسې لرې یا چې ګنډلو پیسې درکړم څه به یاد ځي دا دې ګنډل صحیح شو ښه خوشحاله لکه خو خانده داسې ترې خدای ګل وطن مو ګل کړه کاکا یک سوال داشتم اگر جواب دادی یک تحفه برات میدم بنا اسلام چند دسته 5 بنا ماشاءالله ماشاءالله و افغانستان چند ولایت داره ولایت 36 36 دو دانه اضافه شده 34 است 34 رو گفتم دو تا زیاد شده مادام کدامش زیاد شده دیگه اوقات نه ما گفتم 34 بود بیش جواب تو درست است کاکا مرا یک پنجاه تخبطی که صحیح جواب خدا دی مرا بیادت اینا کالا اینا می بود پول دختن خدا رو انشالله نه والا فعلا خو نداری نه مشاوره داره نه چی ماشم لدادتانه خیر است ما میتیم اینا ما میتیم زنده باش قبول کنم امین اینا این پول دختن رمضان نزدیک است چیز تیاری برش کردی یا نه تا فعلا نکردی؟ خوب بیداره که وست و توانش پوره هستن باید کمک بکنه صحیح است؟ زنده باش کاکا خداحافظ خوشبو خوشبو ها تړه مسی خیر په خیر څنګه شکر څه دې ورکړي کباب هغه دی 2 روپۍ د ورځې پیدا کړې 200 ډېرې پیسې دي زکات ورکوې که نه غریب خلک څنګه خاندې زکات نه ورکوې زکات نه ورکوې نه کومه دی د کومه کې ته ما دې لږ دې خوښه سي نږدې ودرې خبرې وکړو سره یو پوښتنه درنه وکړم زه که جواب دې صحیح راکړه تحفه درکوم صحیح ده پوښتنه وکړم افغانستان څو ولایته دي 22 ولایته دا څه وایي 2 د پاسه 22 څلور دي دي ښځه سمه ده زه جواب دې صحیح و تحفه درکړم چی غواړې تحفه کې زه ووایه زه اختر هم را روان دی ښه حاضره دا مخله او دا د اختر لپاره ګنډلو خو لرې ګنډلو پیسې 100 روپۍ دي سره اوس پیدا به شي که شته در سره 100 روپۍ دي جیب کې دی ښځه نو زره 1.5 سل به زر ته درکړم صحیح ده دا 1.5 سل د ګنډلو ده 300 دی ښه صحیح شو ځان نو ځاله دی خیر شاجي صاحب سال دی خیر ده دا څه په مخ کړي دا سودا خرڅو قلمونه پنسل شریشتي دا شي نه ښه گزاره دې پکې کېږي که نه والله کرور هیڅ شی هم پکې نه کېږي تمام ورځې ګرځو کله سل کله 1.5 سل ژوند د زندګۍ نه لټ کوي دا څنګه هر سړی بس ژوند نه خوښ نه دی کاروبار نشته افغانستان کې کاروبار نشته د اورو کور کې لږ په زوره که وغږېږي کور کې خو بال بچ غواړي که ته وګټې که ته ونه ګټې کور کې خو بال بچ تا نه غواړي که نه دکې څونه ګټې دا پردی مال ده چې خرڅ کړو سل 1.5 سل پات شي منډۍ نه په قرض راوړو په قرض بیرته چې خرڅ نه کړو بیرته ورته تسلیموو ښه خیر الله مهربانه دی هغه دی اختر را روان دی څه پروګرام لري ورته که نه والله که هېڅ شی هم کړي غریب سړي به څه اختر یو څه پروګرام دا څه وایي ښځه په هر صورت یو سوال درنه کوم که جواب دې راکړه تا ته به زه یو تحفه درکړم صحیح ده جنازې لمونځ څو رکعته دی جنازې لمونځ رکعتونه یې تکبیر وتړي نیت وتړي ملا پسې ودرېږي رکعت نشته پکې ولې نشته څو رکعته دی ښه جنازې لمونځ 4 رکعته دی 4 رکعت دی که 4 تکبیره دی 4 تکبیره دی ښځه سمه ده ښځه بله افغانستان څو ولایته لري 14 ولایته دي زه خو هم 2 به کم کوتې 14 به ښځه به سوال صحیح جواب به دې صحیح نو بیا 14 سمه ده ښځه به تا ته تحفه درکړم سمه ده دا تحفه قبوله که صحیح شو خوشحاله شو دا د بوټان ګنډلو پیسې خو به یې لرې دې کې به ښځه ګنډلو پیسې درکړم
دا د ګنډلو پیسې بس خوشحاله اختر درته غواړو او خوشحاله روژه سمه ده لاس دې راکړه روژه کې چې کومک وکړئ شي دا روژه هم پرې تېرې شي روژې کومک غواړي تاسو نه دا د روژې کومک یې پر تاسو سمه ده هلته ووایه روژې کومک غواړو او روژې کومک مونږ خو جامې ورته وکړې نور د خوراک لپاره پر تاسو چون د ده ګرځول په روژه کې مشکله وي نه تنها د عام ورونه زمونږ عام غریبان ټول په دغه رقم کې دي فقط مونږ رمضان کمپین پیل کړی بیا هم یادوري درته کوم راځئ دې کمپین کې هم لاس راکړي تر څو پورې دغسې خلکو د روژې غم وخورو بدل کړه خدای بل وطن ګل کړه نور په هر خوا ده نیک مرغۍ مشال مو بل کړه خدای بل وطن ګل کړه خدای بل وطن ګل کړه خدای بل وطن ګل کړه